رسول صلی الله علیه وسلم هغه وخت د ټولو کې ځوان کس و چې کله د حلف الفضول واقعه شوې وه. د کلي ټول مشران په یو ځای شوي وو او هغوی اراده کړې وه چې راشئ د نورو خلکو د حقوق دپاره څه اصولونه جوړ کړو. او دا اراده دوی ځکه کړې وه چې څه وخت مخکې د مکې د بهر نه یو کس راغلی و او هغې ته څه خلکو ډېر زیان رسولی و. نو هغې بدل کې د مکې خلکو په اړه یو خبره ولیکله چې څنګه د مکې خلک خپل ځان ته نورو نه بهتره پوهیږي ځکه چې هغوی سره کعبه ده، نو د دوی چې څه زړه غواړي دوی نورو سره کوي. نو تاسو نن هم کعبه ته لاړ شئ نو تاسو ته به څه ښکاري؟ هغې کلاک ټاور نه مخکې څه دنیا ده چې تاسو کعبه نه لږ بهر لاړ شئ نو تاسو ته به ښکاري چې د لار کې مفلس غریب بوډاګان او غریب خلک لوږې ناست وي او پیسې غواړي. نو دا خو زموږ اسلام نه دی. یو ځل شاه عمر بن خطاب رضی الله عنه ته ویلي وو چې موږ د کعبې غلاف بدلول غواړو. نو هغوی ورته وویل چې دا غریب کس کعبې نه زیات د جامو حق لري. نو هغوی داسې ولې ویلي وو؟ ځکه چې نبي صلی الله علیه وسلم ویل کعبه زه قسم خورم چې ته څومره پاک یې، ته څومره عظیم یې، خو یو مسلمان عزت، هغې وینه او هغې مال الله ته ستا نه زیات اهم دی. سبحان الله. نو زموږ اسلام داسې نه دی. اسلام خالی عبادتونو باندې زور نه ورکوي. اسلام انسانانو حقوق له اهمیت ورکوي. کوم کعبه چې رسول صلی الله علیه وسلم وختونو کې وه نن هغسې نه ده. دومره ښایسته نه وه چې څنګه نن ده. خو د نبي صلی الله علیه وسلم وختونو کې کعبې ښایست ځکه نه و چې هلته چترۍ وې یا د ښایسته قالینونه وو یا د ایر کنډیشنر و. حقیقت خو دا دی چې هغوی په ځمکې باندې لمونځ کوو او نیم چت هم نه و. نو دې نه معلومیږي چې اسلام نه مخکې هم نبي صلی الله علیه وسلم یو سوشل اکټیویسټ و. نو تاسو وګورئ چې الله ورته هغې وخت هم څومره علم ورکړی و چې یو ځوان کس د کلي مشرانو سره ولاړ و، کعبې غلاف یې نیسلی و او ویل چې دلته هر کس ژوند او عزت به محفوظه وي. نو نبي صلی الله علیه وسلم ویل که اسلام نه وروسته هم ماته به چا ویلي وو نو زه د مکې خلکو سره بیا به هم د نورو حقوق لپاره به ودرېدلم او ماته به پروا نه وه چې دوی مشرکان دي او که نه، ځکه چې ما به د خلکو حقوق دپاره خبره کوله. نو نبي صلی الله علیه وسلم یو پاسیفیست نه و. هغوی د ظلم خلاف به خبره کوله. هغوی یو اکټیویسټ و. هغوی صادق الامین و. خلکو هغوی باندې اعتبار کو. نو نبي صلی الله علیه وسلم د خلکو دنیا هم فکر لرو. ځکه کله هم چې هغوی د خلکو ته اسلام دعوت ورکو نو خلکو به هغوی باندې یقین کو. او چا هم هغوی باندې ایمان راوړی و نو هغوی ته د خبرې یقین و چې نبي صلی الله علیه وسلم به د هغوی دنیا معاملات به هم سم کړي او د آخرت هم. نو دا و د نبي صلی الله علیه وسلم اسلام.